عطا محمد نور او سیاسي تېروتنې یې د شمال ټلوالې پخوانی قمندان او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور چې د حامد کرزي د حکومت پر مهال د کلونو لپاره د بلخ والي وو، واک ته د محمد اشرف غني په رسیدو سره د بلخ له ولایت لرې کړی شو او له هغې ورځې بیا تر نن یې داسې سیاست غوره کړی چې کله د حکومت د غښتلي ملاتړي او کله بیا له سرسختو مخالفینو شي. نوموړی د هیواد د نورو سیاسي څیرو سره په توپیر عجیب غریب سیاسي چلن لري. دی ژر سیاسي ائتلاف او هوکړې کوي او بیا ژر خفه کیږي او مخالف دریځ نیسي. کله چې ولسمشر غني د بلخ له ولایت مقام د عطا محمد نور د لرې کېدو وویل، نو عطا د شمال د امپراتور په ډول مخالف دریځ خپل کړ او ولسمشر ته یې خبرداری ورکړل چې دی نشي کولی نوموړی له دندې لرې کړي. له بلخ د عطا محمد نور لرې کېدنه حکومت ته هم تر یوه بریده سردردی، رسنیز سرټکي او جنجالي موضوع شوه. عطا محمد نور دومره ګواښونه وکړل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د نیولو پورې وویل. له یو څه وخت وروسته عطا محمد نور له دندې لرې او پر ځای یې نوی والي وټاکل شو. عطا محمد نور چې د بلخ له مقامه ګوښه شو، د هغه سیاسي واک د بیا ویش وویل چې ولسمشر یو ځل په 2014 کال کې له ډاکټر عبدالله سره ویشلی و. 15 سفارتونه او قونسلګرۍ، مشرانو جرګه، په لسګونه انتصابي سناتوران، د ولایتونو والیان او امنیه قمندانان په کابینه کې ونډه د عطا غوښتنې او سرې کرښې وې، خو ورته ور نه کړل شول. وروسته یې له ډاکټر عبدالله سره ورانه شوه. هغه یې معامله کوونکی او کمزوری کس یاد کړ او تر دې چې د غاښونو د ایستلو ګواښ یې هم ورته وکړ. د 2019 کال په ټاکنو کې لومړی له محمد حنیف اتمر سره ټلواله جوړه او غوښتنه یې پکې دا وه چې واک ته د رسیدو په صورت کې به دی لومړی وزیر وي. د او اتمر ترمنځ دغه یووالي دوام ونه کړ. ټاکنیز ټیم یې له منځه ولاړ او عطا محمد نور د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ته ولاړ. نږدې کال وړاندې عطا محمد نور له یو بل پخواني ملګري صلاح الدین رباني سره وران او جمعیت یې ترې جدا کړ. عطا محمد نور چې د جمعیت ګوند د یو شمېر مخکښو څیرو کړۍ یې جوړه کړې وه، د دغه ګوند اساسي مشرتوب یې په لاس کې واخیست او د صلاح الدین رباني پر ځای یې ورته بل کس مشر وټاکه. خو تر ننه هم د عطا محمد په رهبرۍ جمعیت ګوند هغه ډول نه دی کوم چې اوسمهال صلاح الدین رباني رهبري کوي. نوموړی تر یو وخته له ولسمشر سره ښه ولاړ او زوی یې هم د حکومت په مرکچي پلاوي کې شو. خو هغه وخت چې ولسمشر د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې لرې کړ، یو ځل بیا عطا محمد نور په غوسه او د لنډمهاله حکومت د جوړېدو او د ولسمشر سره د مخالفت خبرې یې رسنیزې کړې. ولسمشر د عطا غږ ته ډیر پام ونه کړ او عامې روغتیا وزارت ته یې چرسنبالی وزیر ورمعرفي کړ او احمد جواد عثماني یې کور ته ولېږه. تر ډیره عطا محمد نور په خپلو لیکنو کې احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزیر باله، خو اوس دا لیکي د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني. عطا محمد نور هره سیاسي هوکړه او سیاسي مخالفت ژر رسنیز کړي، خپله غوسه له خلکو او رسنیو سره شریکه او پکې د سختو ګواښونو او مخالفتونو ووایي. دی ونه توانیږي چې خپل ویلې عملي کړي، نو تر ډیره د خپلو مخالفینو او ملاتړو ترمنځ د لافک، یعنی هغه څوک چې غټي وایي خو په حقیقت کې شتون نه لري او یا یې کولی نشي، په نوم یادیږي. دی داسې سیاست کوي چې د پردې شاته څه نه پرېږدي، هغه چې ووایي بیا ترسره نه کړي، نو پر شخصیت یې داسې اغیز وشیندي چې نور یې ګواښ او مخالفت بې اغیزه شي. عطا محمد نور پر ټولنیزو رسنیو د نورو سیاسي مشرانو په پرتله ډیر فعال دی او همدا لامل شوی چې دی ډیر ژر غبرګون ښایي او غبرګون بیا بې اغیزې پاتې کیږي. عطا محمد نور تر دې هم کوي چې د ولسي جرګې د وکیلانو ترمنځ
د یو د خبرو یوه برخه راخلي او په داسې بڼه یې وړاندې کوي چې ځانګړی کس پرې وځاپي، خو دا ډول کړنې یې داسې غبرګونونه ترلاسه کوي چې د عطا سیاست په یوې وړې زاویې کې وکتل شي او دی لا پرې ټیټ شي. عطا محمد نور په سیاست کې ژر پریکړه کوي او پریکړه یې هم رسنیزه کوي چې لامل یې هغه موقف چې نورو سیاسونو ساتلی د له لاسه ورکړی دی. عطا محمد نور په سیاست کې ژر پریکړه کوي او پریکړه هم رسنیزه کوي چې لامل یې هغه موقف چې نورو سیاسونو ساتلی د له لاسه ورکړی دی.